یویشتمه پېړۍ لیک ناول 14مه برخه. همدا وروستۍ خبره کوم. نور نه غواړم چې په دې موضوعاتو در سره وغږېږم. هغه خلک چې ځورېږي خامخا یو ورځ سکون پیدا کوي، مګر هغه څوک چې نور ځوروي کله هم سکون نشي پیدا کولی. د زخمونو پټول هم لوی هنر دی، ګنې لاسونو کې نیولې هر چا مالګه. د فواد له خولې بېواره واه واه کلمې ووتې او د بیا تکرار غوښتنه یې وکړه، خو ذهن نه په موخه سره وخوځاو او خبرې په همدې ځای پای ته ورسولې. یوه ښه شېبه په دلته ناست او بیا یې د تلو اراده وکړه. په موټر کې کېناست او د موټر ټایپ یې په لوړ اواز چالان کړ. تر څو چې 2-3 سندرې خلاصېدې، دوی بیا د قرغې په بند ورتاو شوي وو. فواد وویل چې نن یې کښتۍ کې ناستې ته زړه شوی. بیا یې له کومې خبرې د کښتۍ پر خوا ورغلل او 1-2 نفره کښتۍ چې کوچنۍ چترۍ یې پر سر وه ونیوله. د ځان ساتنې واسکټونه یې واغوستل او په کښتۍ کې سپاره شول. د قرغې بند که څه هم وړوکی دی خو خوندور دی. د مازدیګر لخوا خو بیخي رنګینه نظاره وي. لوی او کوچنۍ کښتۍ لري او دوی په پایډلدارې کښتۍ کې سپاره شول چې باید په خپله یې چلولی وي. دواړو له یو بل سره خبرې نه کولې، خو فواد به ګیلاس ډکولو او زین به په سر اړوه. په جیب کې یې موبایل وشرنګېد. د زین پلار و. ده هم بهانه ورته وکړه چې نن ماښام کور ته ناوخته راځي. ګیر چاپېره نورې کښتۍ هم وې. وړاندې یو ښایسته جوړه په کښتۍ کې ناسته وه. دواړو کیسې کولې. دی ورته ځیر و. ویې ویل هغه ګورې؟ فواد وویل هو، ښه جوړه ده که نه؟ فواد وویل نوش جان، دواړه ښایسته دي. زین وویل 100 کاله وړاندې په همدې موسم او همدې وخت زه او زینو دلته وو. زموږ جوړه څنګه وه؟ فواد غلی شو او پیډلونه یې تیز کړل تر څو کښتۍ له دغه ځایه لرې کړي. خو زین وخندل او ویې ویل پوهېږې زه یوې نتیجې ته ورسېدلم. په ژوند کې باید له هیڅ چا سره ځان عادت نه کړو، ځکه د انسان ځانګړنه دا ده که چیرې یې خوښ وي ټولې بدۍ دې هېروي، او که یې له پامه ولوېده نو ټولې خوبۍ دې هېروي. فواد د چپسو پاکټ ته لاس کړ او چپس یې په خوله کړل. بیا یې ویل کله هم همت له لاسه مه ورکوه، ځکه له سیندونه بېلېدونکي نهرونه کله هم له چا پوښتنه نه کړي سمندر څومره لرې دی. زین وویل ما خو کله هم زړه ته دا نه دي نیولي چې هغه څومره لرې ده، او راسره یې څه وکړل. د یو ځای کېدو خیال مې هم له سره وتلی، خو یاره رښتیا درته ووایم سخت مات یم. زینو چیرې راشه راټول مې کړه. لکه په زړه چې ورګرځېدلی وي. یو دم غلی شو او کښتۍ یې بېرته د غاړې پر خوا روانه کړه. غاړې ته ورسېدل. د لوږې احساس یې کاوه او د شینواري کړایي د خوراک په تکل نږدې رسټورانټ ته ننوتل. دا هغه رسټورانټ و چې زین له زینو سره په سلګونه دلته راغلی و. هماغه میز ته لاړل په کوم چې به دی او زینو کېناستل. د میز ګرد چاپېره 3 چوکۍ پرتې وې. یوه چوکۍ یې ځان ته نږدې کړه، په بله چوکۍ یې ډډه ووهله او تشې چوکۍ ته یې داسې کتل لکه څوک چې پکې ناست وي. موبایل یې راواخیست او ایمیل یې پرانیست. بیا یې ساګانې بېواره شوې او یو ځل بیا د زینو په ایمیل سترګې ولګېدې. سترګې یې پرانیستل. لیکلي وو زینه ګله سلامونه. نن تورو وریځو له ماښامه مخکې تیاره خپره کړې ده. ښار له ګڼې ګوڼې ډک دی. زه هم باید د ماښام تر خړې مخکې رسېدلی وای، ځکه دا مې 4مه او مهمه جلسه ده. نن چې کله د روانپوه دفتر ته ورسېدم، د دفتر دروازه مې په نه زړه په 2 ګوتو وټکوله. د ډېر غږ مې واورېد. مهرباني. ورننوتم. پوهېږې زړه مې بوټ ووت.
جانانه ګله ګېڼ ستا عطر وهلی و. زه لکه کالبوت شاوخوا مې سترګې وګرځولې چې تا پیدا کړم. یوه شېبه مې په زړه را وګرځېدې چې هسې نه ته راغلی یې، خو داسې هېڅ نه وه. ځان ته مې ټکان ورکړ، سلام مې وکړ. له روغبړ وروسته روانپوه راته په مخامخ چوکۍ د کېناستو بلنه راکړه. کېناستم، ژوره ساه مې واخیسته، ځکه زما غوندې د یوې ماتې شوې پېغلې دریم پوړ ته پورته کېدل خامخا بدن بې ساه کوي. دویم